ملګرو سلامونه او ښې چارې. نن پر زی خبرې کوو. زی اول راځو کلمې جوړوو. مثلا زی ده، واو ده، یې ده. څه شی ترې جوړیږي؟ زوی. که زوی نه زور جوړو بیا به څه کوو؟ د یې په ځای به ری ورکو. څه به ترې جوړ شي؟ زور. زی لیکو، میم دی، الف ده. زی لیکل کیږي او میم الف ګډ ورسره راځي. څه شی جوړ شو؟ زما. خو له زمانه که زمانه جوړوو دغسې نونوحې دي. دا نونوحې څنګه کوو؟ دلته یې له زمانه وروسته لیکو. څه ترې جوړ شو؟ زمانه. دلته خو مو لیدل چې زی په سر کې راله څه شی وه؟ له تورو مخکې لیکل کېدله. خو که زی په منځ کې راځي یا وروسته راځي بیا له تورو سره ګډه هم لیکل کېږي. میم دی، زی ده، ری ده او یې ده. میم زی ګډ لیکل کېږي او ری څنګ ته راځي یې ورسره لیکل کېږي. څه شی جوړ شو؟ مزری. مزری چې د رسیو پړي ترې جوړیږي همغه بوټي ته مزری وایي. پښتونخوا کې ډیر دي. خو که مزري نه زمری جوړو بیا به څه کوو؟ زی راځي، میم او ری ګډ لیکل کېږي. لکه میم او زی ګډ ولیکل شو داسې زی لیکل کېږي، میم لرې کېږي. خو له زی سره له ری سره میم داسې لیکل کېږي لکه میم له زی سره لیکل شوی. بیا څه جوړیږي؟ زمری. زمري ته ځینې خلک مزری هم وایي. دا مزری هم لوستلی شو، مزری هم لوستلی شو. نو مزری دی، تاسو ترې زمری جوړ کړئ. او که غواړو چې نورې کلمې له دو کلمو نه جوړې کړو، مثلا زما ده، که خاص نون دلته ورسره ولیکئ څه به ترې جوړ شي؟ زمان. زوی دی، که بل واو او لام ورسره یو ځای دلته ولیکئ، یې لرې کړئ، داسې واو او لام بل دلته راشي، څه به ترې جوړ شي؟ زول. اوس راځو درس لرو په زمری. زمری، زمری، په ځنګل ځنګل کې اوسیږي. زمری په ځنګل کې اوسیږي. هغه د ځنګل پاچا دی. ګورئ، زمری په ځنګل کې اوسیږي. هغه د ځنګل پاچا دی. تاسو بل څه کولی شئ؟ مثلا لیکلی شئ ګیدړ. ګیدړ په ځنګل کې اوسیږي. ټوله جمله همغه راغله. بیا ولیکئ هغه د ځنګل
چالاک ژوی بلل کیږي. ژوی کې ژ واو یې بلل کیږي کې بې لام بلل او کیږي خو ضرور تاسو به یاد وي یا دا شی لیکل کیږي. زمری په ځنګل کې اوسیږي یا داسې ولیکئ زمری په ځنګل کې دی خو کې یعنې دل او یې راځي. هغه د ځنګل پاچا په ځای مشر ولیکئ میم شین ری مشر. یا ولیکئ هغه د ځنګل د ځناورو مشر دی. ځناورو داسې راځي او بیا مشر میم شیر مشر دی خو اسانه ده. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ کړئ او دا هم زما فیسبوک دی. ښه ورځ ولرئ.